په خیر ګرانو کتونکو او اورېدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده تقریبا د یوې میاشتې څخه زیاته د چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازه بنده ده. د دروازې د بندش څخه زموږ په علاقه کې غربت او مسکیني زیاته شوې ده. نو له دې د مسکینانو د غریبانو اوازونه تاسو په فیسبوک شاید ډېر اورېدلي. موږ هم دغه تقریبا څو وخت چې د کوم افغان کډوال مسافرو لپاره مو خدمت کاوی، خو بیا هم شکر دی الحمدلله هغه خدمت هم تر سره ورسوي، هغه هم کوو او د هغه سره سره به زموږ د کلي او علاقې کې چې کوم غریبان خلک دي له هغو سره به مرسته کوو، کومک به کوو. نو ستاسې څخه هیله کوم چې کوم ستاسې په علاقه کې کورونه تر ژوندي کوم غریبان دي د هغو په حال ځان خبر کړي، د هغو سره مرسته وکړي. تقریبا تاسو به ډېر ویډیو ولیدلي، ډېرې خبرې، ډېر پوسټونه به تاسو اورېدلي چې دلته داسې خلک شته چې د کور مژندې، داسې خلک شته چې د خپلې مژندې د پلرو کره راستولي دي، لوڼې د خپل ماما کره راستولي دي، په دې وجه چې دوی د ماخستن ډوډۍ نه لري. داسې کور ومولو تاسو به زموږ یو ملګري او یو ابدال پر آیډي باندې لیدلي چې هغو ته یې کوچنۍ ماشومه نجلۍ د شپې پر 10 بجې راغلې ده، د 10 کاله نجلۍ دله راغلې ده چې ورته ولې د کور دروازه ورته کولې ده چې حاجي زموږ کره حاجي ماما یا بابا یا کاکا زموږ په کور کې ماشوم پیدا شوی دی، دی دغه ماشوم لپاره موږ شیدې نه لرو، خدای ته وګوره زموږ کره د یو کوکا شیدې را رانیسه. نو دغه رقم غربت دی، باید زموږ ته د غربت کوم شتمن خلک دي د دې سره کومک مرسته وکړي، او کوم فیسبوک وال دي پر فیسبوک باندې دوی اواز رسیږي هغه اواز پورته کړي، دا زموږ ستې حق جوړیږي. باید زموږ د غریبانو سره مرسته وکړو، کومک وکړو. موږ خو څه په وسه راولو، دغه سامانونه تاسو ته ګورئ د سبا لپاره موږ چمتو کړي دي چې کوم غریبان کورونه دي د هغو سره به انشاءالله مرسته کوو، کومک به کوو. دا سامانونه موږ په قرض باندې راکړه، څه هم موږ په قرض راوړي دي لپاره د افغانانو، خو ستاسې هیله کوو اول د خپلو همسایګانو په حال ځان خبر کړئ، دویم کوم وس نه ورسېږي یا ته لرې په مسافر یاست په نورو ملکو کې یاست، ستاسې څخه هیله کوو زموږ سره مرسته وکړئ، امانتاً یې وکړئ. دا امانت به انشاءالله ستاسې خپل ورور یا لکه ستاسې خپل مزدور یا خپل ورور دا رقم به تر دغه غریبانو او مسکینانو پرې به رسوو. ستاسې هیله کوو په دغه مسکینانو غریبانو د خپلو همسایګانو په حال ځان خبر کړئ. دا هم حج دی، هم زکات دی، هم خیرات دی، هر څه دی. خامخا دا نه ده مهمه چې په روژه کې تی زکات خیرات وکړئ یا حج وکړئ، دغه هم خیرات دی، دا مې هم حج دی، دا مې هم زکات دی. هیله کوم ویډیو مخته نشر کړئ چې یو شتمن ورور د دغه غریب همسایه سره مرسته وکړي. ډېره مننه.